بسم الله الرحمن الرحیم حامده و مصلیه. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې د یو چا کور والا مړه سي، آیا په 4 میاشتې 10 ورځې کې دننه دی د هغې د خور سره واده کولی سي که به دی هم 4 میاشتې 10 ورځې انتظار کوي؟ محترمینو، پرون دا مسله موږ بیان کړې وله. یو څوک خپلې کور والا ته طلاق ورکړي، نو په عدت کې دننه چې د هغه ښځې عده نه وي ختم سوی، د هغې د خور سره واده نسي کولی. نو په د مرګ داسې مسله نه ده. که چیرې د یو چا ښځه مړه سوله، کور والا یې مړه سوله، نو په هغه ورځ د هغې د خور سره نکاح واده کولی سي، منع نه ده. ځکه د نارینه دپاره عده نسته چې دی به هم 4 میاشتې 10 ورځې غم کوي. دا حکم د نارینه دپاره نسته، دا د ښځې دپاره دی. نو که چیرې د کور والا مړه سوله، هر وخت دی وغواړي د هغې د خور سره واده کولی سي. فتاوای حقانیه جلد نمبر 3 صفحه نمبر 333 په حواله سره د رد محتار جلد نمبر 3 صفحه نمبر 38. دغسې فتاوای هندیه جلد نمبر 1 صفحه نمبر 209. خلاصة الفتاوا جلد نمبر 2 صفحه نمبر 6. والسلام.